السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به ته روغ او جوړ اوسېږئ. په نننۍ ویډیو کې ملګرو تاسو دا طریقه درښایم چې څنګه کولی شو خپل یوټیوب چینل ته په صحیح ډول ویډیو اپلوډ کړو. داسې ویډیو اپلوډ کړو تر څو فالو ته لاړ شي. نو د دې لپاره سره ټوله ویډیو تر پایه وګوره. دوستان چې یوټیوب چینل لري دا ویډیو خاص د هغه نفر دپاره ده. څوک چې یوټیوب چینل نه لري نو هغه دا ویډیو بالکل مه ګورئ. نو راځئ ملګرو چې په ویډیو باندې شروع کړو. تاسو به خپل پیج ته راشئ، ویډیو به راواخلئ، اپلوډ ویډیو به ووایئ. صحیح ده، زه راځم ته ویډیو اچوم. بیا نه بعد نیکسټ بټن به ووایئ. کوم چې نیکسټ ووهه نو تاسو ته بله صفحه تاسو ته راځي. صحیح ده. اوس وخت کې اپډیټ راغلی د یوټیوب ډېر زبردست اپډیټ راغلی چې ډایرکټ تاسو خپل تمنیل هم د اپلوډ په وخت کې اچولی شو. مخکې دې دپاره په یوټیوب سټوډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړی، لیکن اوس ورته اړتیا نشته. نو تاسو به راشئ، سمپل دلته ګورئ دغه د جیم نشان دی، بټن باندې به کلیک کوئ. کله هم دې باندې کلیک کړو نو داسې به بره وښیي چې تاسو چې هر یو دغه ورته جوړ کړی تمنیل ما ته دا تمنیل ته جوړ کړی نو خپل هغه تمنیل عکس به راواخلئ، دا به بیا ډاون کړي. ما په ویډیو څنګه شو تمنیل ولګېد. عینه بعد به تاسو ملګرو په دې خانه کې داسې ستاسو ویډیو چې د څه په باره کې تاسو باید هغه لیکنه ته وکړئ. صحیح ده. کوشش وکړئ تر څو دې کې تاسو د انګلیش لیکنه وکړئ چې هر څه وي. اوس زما هغه پروفایل پیج ته اډمین داسې ور اضافه کړئ. نو زه راځم دلته لیکم. نو دغه د ملګرو په لومړی سټپ کې ټایټل کې ورته ما اوس ولیکل چې هاو ټو ایډیټ اډمین آن فیسبوک پروفایل پیج. صحیح ده، زموږ ویډیو د دې باره کې ده. دا نه بعد به تاسو راشئ سمپلي ډیسکرپشن کې. ډیسکرپشن کې موږ څه ورکوو ملګرو؟ تاسو به راشئ ډیسکرپشن کې به هلته ملګرو د فیسبوک چې هر شی ورسره لیکئ، فیسبوک اډمین، فیسبوک آی ډي، فیسبوک هیک، هر څه د فیسبوک بس ټول معلومات د فیسبوک دغلته ورته ولیکئ. زه ورته لیکم معلومات. صحیح ده، ډېر شیان ته زه لیکم تر څو خلک سرچ کړي او ډایرکټ زموږ ویډیو ته راولي. نو تاسو کولی شئ په ډیسکرپشن کې څومره لیکنې ورکولی شئ همغه د ویډیو مطابق نو ورکړئ. ما ورته نه ولیکل ډېر فیسبوک اډمین، فیسبوک پیج، پروفایل پیج، خدای شی مې ورته ولیکل د فیسبوک باره کې. دا نه بعد به تاسو دلته راشئ خپل پلی لیست پر خلاص کړئ. ما ورته تېر فیسبوک پلی لیست جوړ کړی دی. راځم فیسبوک پلی لیست کې اچوم، ډاون کوم. دا نه بعد ملګرو موږ اپلوډ ووهو. صحیح ده. کله چې اپلوډ ووهه نو یو څو نور سیټینګونه پاتې نو تاسو بیا راشئ خپل یوټیوب سټوډیو به راخلاصه کړئ. ته زموږ ویډیو تیار د اپلوډ په وخت روانه شوې وه. صحیح ده. نو لږ صبر ته کوو، دلته راوړئ. صحیح ده، هغه روانه ده. اوس تاسو کتلی شئ. تاسو به راشئ دا ویډیو به کلیک کوئ. اوس اپلوډ کېږي، تیار روانه ده. کوم چې کلیک کړئ بیا به تاسو راشئ دغه قلم نشان باندې کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک کړو نو تاسو به راشئ دغلته لاندې موري بټن باندې کلیک وکړئ. صحیح ده، دغه ګورئ موري، دلته به چې کلیک وکړو دلته به تاسو راشئ ټایګونه به ورکړئ. دلته به لومړي سر کې به تاسو چل وکړئ ملګرو، خپل د چینل نوم به ورکړئ چې هر یو چینل ستاسو نو اول به خپل چینل نوم ورکړئ، بیا ټایګونه. زه ویډیو سکیپ کوم، ټول شیان ورکوم. تاسو دلته ټایګونه ورکړئ. اوس ما ورته ولیکل پروفایل فیسبوک پیج اډمین او پروفایل پیج او فیسبوک 2022 نو مشهور ټایګونه ورکړئ چې هر رقم ته نو مطلب ستاسو د ویډیو مطابق کړي. نو دا ټول چې ورکړئ نه بعد به تاسو راشئ هغه کونج کې سیو بټن ګورئ، په دې به کلیک کړئ. کله دې باندې کلیک کړو نو تاسو به بس ستاسو کار وشو. تاسو ته زه یو ویډیو درښایم چې هغې لپاره ما ډېر زبردست ټایګونه شیان ورکړي، ډېر ویوز اخیستی، لکه چې خلکو په ډېر سرچ کې راخلي وي. دا لپاره ورکوم ملګرو تر څو زموږ ویډیو په سرچ کې خلک راواخلي. تاسو درښایم د ما دا ویډیو ده تقریبا 300 څو نفرو سرچ کې راغستی. ګورئ نو دا ټیګونه او دا ټیټل دا ډېر زیات مهم دي. په راتلونکي ویډیوګانو کې هم زه تاسو د یوټیوب اړوند معلومات درکوم. هغه ملګري چې یوټیوب چینل لري او که مشکل لري نو موږ ته دې میسج وکړي. زموږ د وټساپ شمېره هم په ډسکرپشن کې ستاسو په خدمت کې ده. هر وخت تاسو کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ. دا نننۍ ویډیو که خوښ شوي ملګرو ضرور سره لایک کړئ. نو دا داسې ویډیوګانو لپاره زموږ همدا یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ. نو په خدای سپارم، الله مل شه، ښه وخت ښې شي وي.